د اسلامي امارات وایي اسلام آباد هڅه کوي چې د کابل او بیجینګ ترمنځ د اعتماد فضا له منځه ولاړی شي. ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې پر چینایانو د برید عاملینو په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په تړاو زیاتوي چې دغه مسله له افغانستان سره هیڅ ډول تړاو نه لري او په وینا پاکستان باید خپل امنیت په خپله ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې پر چینایانو د برید په تړاو خپلې څېړنې له اسلامي امارت سره شریکې کړي او په اړه یې د سرفراز حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې اسلامي امارت د پاکستان په بشام کې پر چینایي وګړو د برید طرحه کول ردوي، وایي چې اسلام آباد کوښښ کوي د کابل او بیجینګ ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته وایي چې د پاکستان د امنیت خوندیتوب د دغه هیواد د امنیتی بنسټونو مسئولیت دی. هدف قرار دادن اتباع چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است، به افغانستان هیچ ربطی نداره و این کدام راپوری که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنند. ما هم بارهایی را ردم کردیم و غیر منطقی هم است. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر چینایي وګړو د برید په تړاو څېړنې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د مرستیال له لوري له اسلامي امارت سره شریکې شوي دي. دوی هیڅ ډول ثبوت نه لري په دې مورد باندې. دا یو بې معنا سفر دی، دوی هیڅ بلا سم را نه وړي، په دې دا شی حقیقت نه لري. نو دوی غواړي چې چینایانو ته وښیي چې موږ په دې حال زرې کوو، حتی افغانستان ته موږ رسمي سفر وکړو چې د نیولو په دې طرحه چې افغانستان کې چې خلک موږ مجرمین ونیسو. په ورته مهال یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د سیاسي ستونزو د حل لپاره له یو بل سره د معلوماتو شریکول ګټور دي، خو نه باید پاکستان په هغه هیواد کې رامنځته شویو پیښو ته په افغانستان پورې تړاو ورکړي. اگر مسائل با هم شریک شود برای تامین امنیت بهتر، حل مشکلات بهتر است و خوبتر، اما اگر بخواه پاکستان خود در ایسا براعت بده و حکومت افغانستان یا امارت اسلامی را بخواه ملامت بکنه، یا جای درست نیست. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو په ځلونو ورته ادعاوې کړي، خو اسلامي امارت دغه ادعاوې رد کړي او ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي او د سیاسي چارچلونکی ښاغلی اختر محمد راسخ موږ سره وصل شوي دي. درنو مېلمنو ستړي مه شئ، په خیر راغلی بحث ته. راسخ صاحب بحث له تاسو پیلوم چې اسلامي امارات د پاکستان او د اسلام آباد وروستیو غبرګونونو ته په ځواب کې ویلي دي چې دوی غواړي د اسلامي امارات او د چین اړیکې او د باور فضا له منځه یوړل شي. رښتیا هم په دغه برخه کې د پاکستان له لوري څومره هڅې کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د پروګرام ملما او تلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان په دغه سیمه کې څه څنګه ایجاد شوې ده یا جوړه شوې ده، د دغه سیمې د ناامنۍ دپاره دا ایجاد شوی، د غربي نړۍ د پروګرامونو د پرمختګ او عملي کولو دپاره ایجاد شوې ده. بنان د هغې ورځې نه چې پاکستان ایجاد دی، د ایجاد سره د افغانستان سره خپله دښمني هماغه د انګلیسانو تسلسل تر دغه ننه پورې مخته وړې ده او دغه ګروپان او دغه مسلح ګروپان او تروریستي ګروپان او په مختلفو عنوانونو او په مختلفو شعارونو او بیرقونو باندې سمبالول او په دې سیمه کې عملي بڼه باندې دوی مسلح کول او جنګ او بدبختیو ته دوی هڅول، دا د دوی د استخباراتو هغه اساسي ستراتیژي پروګرام دی چې دوی د اټک نه تر بدخشانه دغه سیمه غواړي چې دلته ناامني وي، دلته فقر وي، دلته بیچارګي وي، دلته داسې یو نظامونه وي چې د دوی هغه د فرمان او د امر تر چتر لاندې هر هغه څه چې دوی وایي هغه ومنل سي. نو بنان په دغه نیمه پیړۍ کې چې زموږ نظامونه، زموږ دولتونه، زموږ جمهوریتونه، زموږ دار او ندار دا ټول چې د ګواښ سره او د منځه ولاړی او ونړېدی، دغه ټول زموږ زیربناوې ونړېدل. دا د همدغه د پاکستان د استخباراتو کړنه وه چې روانه کړې ده او په دغه سیمه کې د ناامنیو له ادرسه دوی د میلیاردو ډالرې خاوندان شول. دوی اسلام آباد جوړ کړي، دوی آټ آباد جوړ کړي، دوی آیات آباد جوړ کړي، دوی مترو خاوندان شول، دوی سړکونه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه خاوند. تا چې پنجابیان اقلا د 50 کاله پخوا لاړئ د داود خان په وخت کې وګورئ چې دوی څنګه ژوند لرو دی او اوس ورسئ دا اوس د دوی ژوند وګورئ. آیا پنجاب څه لره؟ پنجاب زما په اوبو، زمونږ او ستاسو په معدنیاتو، زمونږ او ستاسو په دغه مفت کارګرانو باندې او زمونږ او ستاسو
په دغه بدبختیو کې چې دوی خپل ګټې لټولې دي او د دنیا نه پیسې او ډالر او سلاوي او نوې موډرن سلاوي راوړلې او دغه دوی د ښه ژوندانه حتی د اتومي قدرت خاوندان شول. بیا هم وایم دا زمونږ دا خبره زه بخښنه ډېره غواړم، دا باید په دې خپلو پښتنو راواړوم، په دې لرو برو پښتنو واړوم چې همدغه پښتانه قدر خان هغو ته د اتوم جوړ کوي پنجابیانو ته، په موږ یې حاکمان کړل. همدغه جنرال حمید ګل پښتون دوی د دغه استراتیژي د استخباراتي استراتیژیو عملي کړه په دغه سیمه کې، خو د خپل د پلار نیکه تاریخ د بدبختیو سره مخ کوي او افغانستان د دوی هغه 15 صوبه باندې مبدلوله. نو بناءً زه وایم چې نه ترها نن غواړي چې د چینایانو سره د طالبانو اړیکې خرابې کړي، د دغه سیمې د ناامنۍ دپاره چې دوی متوجه دي چې دلته چینایان غواړي چې ښه اقتصاد پانګونه وکړي، معدنیات وشي، افغانان د ښه ژوند خاوندان شي او افغانستان د دنیا سره د اقتصاد په برخه ښه لارې همواري کړي. نو د دغه ټکي دپاره دوی دغه کارونه کوي چې کله په بامیانو کې چینایان وژني، کله په پېښور او کله په وزیرستان کې. دغه لوبه د همدغه دپاره ده چې زموږ مناسبات خرابه کړي. مننه. احدي صاحب، په پاکستان په دغه هڅه کې لاس خپلو څخه ښکېل کړی دی، غواړي چې اسلامي امارات او د چین د باور فضا د لمنځه یوړل سي. چین څومره په دغه برخه کې آګاهي درلودلی سي یا چین دغه فضا څخه څومره مطمئنه کېدلی شي که ترهګرۍ رامنځته کېږي یا که د دوی اشخاصو او افرادو ته خطر او ګواښ پېښېدلی شي، هغه له افغانستان څخه ترهه کېدونکي نه دي، هغه په خپله پاکستان کې باید د دوی د امنیت د ساتلو په برخه کې کار د پاکستان حکومت له لورې شوی وی. خورجانې تاسو ته او د ټولنیز ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته او تاسو درنه میلمه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بلا شکه په کوم هیواد کې چې خارجي اتباع کار کوي، همکاري ورسره کوي یو هیواد سره، د هغه د میزبان یا د کوربه هیواد مسؤلیت جوړیږي چې د هغه امنیت په تامین کې خپل مسؤلیت ترسره کړي، د هغوی امنیت وساتي. دا په دنیا کې د هر یو هیواد خپله دنده ده. ورځو کومونږ د ټي ټي پي په سر د افغانستان او د پاکستان مسالې ته راشو، کله چې په تازهو کې په لومړیو کې د ټي ټي پي په سر د پاکستان او د افغانستان اړیکې سره خرابې شوې، پاکستان په تور پورې کولو او طالبانو په مثال هغه ردولو چې یاره دغه تاسو دا بې بنسټه دي، دلته د طالبانو مشران یا د موږ د خاورې نه تاسو ته کوم خطر نشته. خو بالاخره موږ بار بار یا ډېرو سیاسي چارو شنونکو افغانانو دا موضوع داسې وړاندیز کړه چې د دې موضوع لپاره د ناستې ترسره شي، په ناستو په خبرو اترو د موضوع حل شي. خو له بده مرغه حالات سره پیچلي شوه. بالاخره تاسو ولیدل چې د افغانستان حریم په دې کې نقد شو، د پاکستان لخوا مثال بریدونه وشوه، ادعا یې وکړه چې موږ دلته ټي ټي پي باندې بریدونه وکړل او افغانستان کې طالبان حکومت هم د پکتیا په ساحه کې د پاکستان کومې پوستې چې وي هغه تر بریدونو لاندې زمیني بریدونو لاندې ونیولې او له بده مرغه دې سره اړیکې لا هم ترینګلې شوې او سوداګرو ته په لسګونه حتی سلګونه میلیونه ډالر توانونه واوښته، دواړو خواوې اړیکې سره ترینګلې شوې. نو موږ یا هیڅ افغان یا افغانستان هم دا نه غواړي چې په دې اوس وخت کې چې افغانستان یا خاصه د طالبانو حکومت د داخلي او خارجي ستونزو سره مخامخ دی چې د سیمې هیوادونو سره د ګاونډیو سره اړیکې خرابې کړي. خو له بله خوا اوس د موضوع تر دې بریده ورسېده چې کله چې په شانګلې کې په خیبر پښتونخوا شانګلې بشام سیمه کې یو وګړو دغه برید وشو او پاکستان یوه میاشت په دې ارتباط څېړنه وکړه. بالاخره یې څېړنې هغه د پاکستاني چارواکو له قوله هغه څېړنې د پاکستان او نړیوالو میډیاو سره شریکې کړې او وړمه ورځ دوی د داخله وزارت د مرستیال د خورم هغه په مشرۍ او هیئت لاړو. پاکستاني رسنیو او نړیوالو رسنیو دا راپورونه ورکړي دي پاکستاني چارواکو له قوله چې دوی ته هغه ټول اسناد تسلیم کړي دي چې په دې برید کې چې دا برید د افغانستان په خاوره کې ترتیب شوی دی او حتی هغه دوی د قوله دوی وایي چې دغه موټر چې 2007 ماډل و جاپاني نوعیت درلود، نو دا موټر دغسې د چمن لخوا دغسې پاکستان ته داخل شوی.
په هر صورت د دې ټول دوی وایي چې موږ هغه اسناد حدیث پوښتنه دلته دا پیدا کېږي که پاکستان ټول خپل سرحدات له خپل ګاونډي ودونو سره کلاک تړلي دي او هلته امنیتي ځواکونه یې شته دي قید څنګه ممکن کېدلی سي چې دغه کسان د له دغه سیمې څخه دې ورتېر سي له سرحده دې ورتېر سي او بالاخره دې بیا پاکستان کې پر بهرنیو اتباعو باندې د برید ترسره کړي بېشکه اوس راځم همدې ته نو بیا ګوره چې اوس یې ناسته ترسره کړه کابل د دوی هیات لاړو کاش دا مخکې تللی وای د دې بریدونو نه مخکې تللی وای هغه استخباراتي معلومات یا د دهشتګردۍ ډلې چې کوم غواړي کوم بریدونه وکړي د هغوی د دواړو خواوونه باید استخباراتي اړیکې خاصتا د توریزم په ضد ورسره شریک شوی نو زما په انداز ستونزې به نه وي اوس راځم همدې ته چې پاکستان د افغانستان په نسبت مقتدر حکومت لري مقتدر فوج لري او ټول په ښه صحیح په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال دی د دوی په خاوره کې چې دا کسان څنګه راتېر شوي دي دا مسؤلیت مکمل دوی ته ورګرځي ولې زموږ وړاندیز د طالبانو ته هم دا دی چې که اوس وګورو د افغانستان جمهوریت په وخت کې سرحدي ځواکونه د اوسني نظام په نسبت ډېر زیات وو خو بیا هم دهشتګردۍ ډلې دي غواړي چې په سیمه کې فتنه پیدا کړي د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې کړي او څرنګه چې د دوی په مقابل کې جدي اقدامات کېږي نړۍ جدي اقدامات کوي د توریزم په وړاندې همداسې توریزم هم پیچلو اقدامونو ته یا پیچلو بریدونو ته ادامه ورکوي که د چینایي وګړو دا برید وګړو دا د یو مثلث شکله برید ته ورته دی چې په یوه زاویه کې برید وشي د دوه زاویې نورې هم تر تاثیر لاندې یا د مشکلات سره مخامخ کوي زه وایم چې د مجاهد صاحب د خبرې چې دوی ادعا کړې چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د چین ترمنځ اړیکې خرابې کړي زما په اند نه دهشتګردي دا غواړي دهشتګردي ډلې ورانکاري ډلې دا غواړي چې افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي افغانستان چین ترمنځ اړیکې خرابې کړي د چین او پاکستان همداسې روسیې د نورو حتی د نړۍ هیوادونو ترمنځ ځکه دوی دا غواړي چې دلته نړۍ سره بې اعتباره کړي هغه د توریزم په ضد چې کومه ګډه مبارزه ده هغه سسته کی او دوی تروریزم چې د خپل شومو اهدافو ته ورسیږي نو د کومه ناسته په کابل کې شوې ده د بهترینه ناسته او په دې کومه په هوکړه چې شوې کومه په صلیح شوې هغه ته کډواړه جانب شمن شي زه دا وایم چې ان شاء الله د ستونزې بنوي مننه راسخ صاحب آیا چین له هغې ودونې ثابتدلی شي چې د پاکستان له لورې د ولوبېږي او هر هغه نفع هر هغه لوبې چې پاکستان غواړي د افغانستان او د چین د اړیکو ترمنځ پکې ځان ولوبوي یو ډول نه چین پکې ښکیل کړي او چین له دغه لارې څخه ولوبوي دا امکانات شته که نه چین خورا ډېر زیات تجربه لري او دغه مسایلو ته متوجه پاتې شوی دی بل په سلو کې ګوري چین په دغسې اخطارونو یا په دغسې تلفاتو یا په دغسې تروریستي اعمالو باندې خپل ملي اقتصاد ته زیان نه رسوي هغه خپل لاره وهي هغه خپل پروګرامونه تطبیقوي ولو چې چینایان په صلحاو هم درته مړه شي مګر هم دلته دوی دغه پاکستان د میلمه خبرو ته زه احترام لرم خو پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې افغانان هیڅکله هم یو سیال قام د اقتصاد په ډګر مترقي بله بله راسخ صاحب که زما آواز تاسو اورئ مهرباني راسخ صاحب دی چې د موږ د پرمختګ د مخنیوي دپاره حتی انګلیسانو روسانو په دغه سیمه کې هغه ابوالقدرتان چې خپل هدفي جګړې او استخباراتي جګړې لرلې دا زموږ موانع شول ګورئ عزیزانو که چیرې واقعا چینایان د افغانستان د ولس سره نن اقتصاد په ډګر کې روان دی ولې دغه ترور او دغه دهشت او دغه وحشت او دغه د ټي ټي پي خبرې او دغه د ترور خبرې ولې مطرحېږي نن ګوره بیا هم وایم تر هغه پورې چې پاکستان خپله د خپل ستراتیژي د ګاونډیو په وړاندې او بالخصوص د افغانستان د جغرافیا په وړاندې بدله نه کړي دا دغه جګړې او دغه تروریزم او دغه پروګرامونه به روان او موږ د دوی د هدفي استخباراتي پروګرامونو قربانیان عزیزانو تروریزم چا جوړ کړی توریزم د عنوان چا را کشف کړي او توریزم چا وروره د سیمې ته راوستي توریزم دا مسله کوي څوک توریزم دته ډوډۍ څوک ورکوي ځای څوک ورکوي بنان دغه نن په طالب باندې اړی چې طالبان دا کار کوي نو دغه 50 کاله خو ګلبدین رباني مسعود افغانه دا ټول خو دوی ول چې په پاکستان او په اسلام آباد او په کویټه کې او په وزیرستان کې تربیه کول او د افغانستان د افغانانو د وژلو لپاره مستقیم را لېږي
څنګه هغه وخت دوی خپله کول نن همدغه د ټي ټي پي خبرې تر عنوان دغه پرون چې دا ناسته سوې ده د دغه نه دوی فلمونه ډکوي دوی دنیا ته ښیي چې دغه د وروره ما د تورستانو په عقله باندې اطلاعات د طالبانو سره شریک او دا بیا ورته ښیي چې تورستان خو دوی روزي دوی ورو تمویلوي ګورئ د پنجاب سره ښه کول دا داسې معنا ورکوي چې ته د زمري په خوله کې لاسونه نه نباسې دا زموږ لاسونه خوري دغه دوی سره ښه کول دوی سره د ګاونډي په سترګه حرکت کول دا لویه اشتباه ده در سره بالمثل عمل کول پکار دی په دې نیمه پیړۍ کې پنجابیان ول د پنجاب استخبارات ول چې دا د افغانانو بیا بالخصوص د پښتنو په وژنه کې د دوی مستقیم لاسونه دي دغه جنګ د دوی دی دا جګړه د دوی وه دغه تورستان دوی جوړ کړی او دغه سیمه کې ناامنۍ دوی دي چې وروره ورځ تر بلې پورې دغه سازماندهي کېږي او دوی دي چې زموږ د بدبختیو او د فقر نه سوء استفاده کوي د هماغه د وزیرستان پښتانه فلم ترې ډکوي او په دغه د احزن تار باندې تېروي او را تېروي وایي دا ټي ټي پي ده ورکوي وخت چې ته ګورې ته فلم ډکوي ولې ته مخنیوی نه کوي بنان زه وایم چې دغه ټوله یوه سیاسي او استخباراتي لوبه ده په دې سیمه کې په دې لوبه کې موږ تباهي مه ګرم چینایان په هېڅ صورت دغه خپل پروګرامونه اقتصادي پروګرامونه چې په افغانستان د جغرافیا باندې او په معدنیاتو لري دا له لاسه نه ورکوي دغه چانس هغوی پوهېږي دا دوی ته چانس دی او د دغه چانس نه هغوی ښه استفاده کوي او غواړي چې د افغانستان سره او د طالبانو سره ښه روابط ولري. ډېره مننه. احدي صاحب په پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټول هغه اسناد او ځینې څېړنې چې دوی کړې دي پر چینایانو د برید هغه اسلامي امارات سره شریکې کړي ده او د همکارۍ غوښتنې کړې ده. فکر نه کوي ډېره جالبه نه ده سره دې چې پاکستان دومره پوځ لري هلته استخباراتي ادارې لري باید په پاکستان کې دننه دغه برید ترسره شوی ده هلته باید تحقیقات سوي وي هلته باید د نتیجو د راویستلو په تړاو باندې کار شوی برعکس دوی دغه معلومات له اسلامي امارات سره شریک کړي دي او له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده. اسلامي امارات ورسره څه کولی سي که نه په کوردنه باید پاکستان خپله غمه وخوري؟ بلا شکه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان د افغانستان په نسبت د طالبانو په نسبت مقتدر حکومت لري په عصري وسایلو باندې سنبال دی کولی شي چې څوک یا چې ترهګرۍ ضد فعالیتونه ترسره کړي هغه تر کور لاندې ونیسي او تر څېړنو لاندې ونیسي کنټرول لاندې ونیسي. په دوی ادعا دا ده چې نه دغه موږ په خپله خاوره کې چې کوم کسانو دا کار کړی و هغه نیولي دي هغه دغه یوه میاشت یې موږ پلټنو ادارو په دې تېره کړه کله مو چې نتیجه لاسته راوړه میډیاو سره مو شریکه کړه هغه کسان مو بعضې نیولي دي او بعضې کسان چې مثال د پاکستان له خاورې بهر دي د دوی له قوله چې په کونړ افغانستان کې دي هغه باید د طالبان حکومت په دې ارتباط باید هغه وکړي اقدام وکړي. له بله خوا دغه د چین SCMP په نوم ورځپاڼه چې د هغوی هم د چینایي مشرانو له قوله ډیپلوماتانو له قوله لیکلي دي چې د دې برید په ارتباط یا د چینایي اتباعو د نور خوندیتوب په ارتباط موږ باید د طالبانو همکاري جلب کړو. همداسې که تاسو راپور اوریدلی وي تاسو ته به تمې معلوماتونه وي چې په کابل کې د چین سفیر د کورنۍ چارو وزارت سره لیدلی او په دې ارتباط د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو کله چې چین ورځپاڼه یا چین سفیر په دې ارتباط غوښتنه کوي نو او همدغسې پاکستان یوازې دغه ثبوتونه مثال هغه ته نه دي سپارلي طالبانو دی چین ته هم سپارلي دي. چین داسې نه ده چې هغه به یوازې د چا په ادعا یا هغه نشي کولی چین چې پاکستان چین تیر وباسي نو هغه به هم په دې باندې خپلې څېړنې کوي پلټنې به کوي هغه خپلو موډرن وسایلو نه به استفاده کوي چې دا برید رښتیا په افغانستان کې پلان شوی او که نه. نو دلته ما مخکې اشاره وکړه چې ورانکارې ډلې هم دا غواړي چې د ملکونو ترمنځ روابط خراب کړي مشکلات جوړ کړي. له بله خوا موږ دا نه وایو چې طالبان به دا وغواړي چې د پاکستان په ضد اقدامات وشي یا د ورانکارې ډلې هلته تربیه کړي یا ورته کیمپونه ورکړي. خو ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې چې هر څه د دې نه امکانات زیات وو بشري قوا زیاته وه وسایل زیات وو بیا هم سرحدونه خوندي نه وو. یا اوس پاکستان چې دومره قوي مقتدر لري بیا سرحدونه قوي نه دي نو دهشتګردې ډلې کوشش کوي چې افغانستان ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ استفاده وکړي او اړیکې د ملکونو ترمنځ خراب کړي. ډېره مننه ژوندي اوسئ درنو مېلمنو ته چې موږ سره مو بحث کې ګډون وکړو. مننه راسخ صاحب.